رښتیا راته ووایه په قشرو کې زمونږ د چا سره جګړه د تره ماما کاکا سره وي که نه مونږ د یو بل د خپو د راښ کولو نه اوزګار شوي نه یو نو مونږ به څنګه د اسمان ستوري شو څنګه چې نور قومونه لاړل. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. بعض خلک داسې ژوند تیروي چې لکه جوړ اړومري بنا او بعض خلک داسې مړه شي لکه چې اړو پیدا شوي نه و. څه وجه ده؟ بنیادي وجه دا ده چې کومو خلکو ځان له ویژن جوړ کړی دی او ګول سیټینګ یې کړی دی او د یو مقصد لاندې ژوند تیر کړی دی نو که هغه نن مړه دي بیا هم ژوندي دي او موږ یې تاسو پیژنو او بعضې خلک اوس هم ژوندي دي نوم نشانې نشته دی. ریزن دغه دی چې هغوی خپل ویژن ګول سیټینګ او د پرپز مطابق ژوند نه دی تیر کړی. لکه د مثال په توګه باندې ډاکټر مارټر کینګ ډاکټر کینګ جونیئر په نوم باندې مشهور دی. آی هیو ا ډریم سپیچ په امریکا کې سیول رایټس موومنټ شروع کړی و. چا دا د نوم اورېدلی دی؟ ماشاءالله ماشاءالله. تاسو دې سره میلاو شوی چې تا نو ولې پیژنئ؟ د هغه د ویژن د وجې نه د هغه د کار د وجې نه نن هغه مړ دی خو گویا کې په کتابونو کې او چې څونه موومنټس دي نو په هغه موومنټس کې آی هیو ا ډریم سپیچ از ویری پاپولر. دغه شانتي آینسټاین، دغه شانتي نیوټن، دغه شانتي قائد اعظم، دغه شانتي ګاندھی جی، دغه شانتي خان عبدالغفار خان او دغه شانتي مولانا الیاس رحمت الله علیه او دغه شانتي حکیم سعید، دا ټول هغه خلق دي دې کې زه نه وایم چې څوک ټیک دي څوک غلط دي. آی ایم ناٹ ان فیور اف دیٹ. خو زه دا وایم چې دا نن هم ولې په کتابونو کې د خلکو په زړونو کې په قومونو کې یادېږي. د هغې بنیادي وجه دغه ده چې دې خلکو د ځان نه ماسوا دپاره کار کړی دی او چا هم چې ځان نه ماسوا دپاره کار وکړه هغه به نه مري، هغه به تل تر تره د خلکو په زړونو او په ذهنونو کې ژوندي وي. دې کې به زه صرف یو کیس هسټري رالم چې حکیم محمد سعید دی. د دې کیس هسټري زه ولې رالم امنګ د 5-7 د هغې ریزن دا دی چې حکیم نن سبا زمونږ د سټوډنټس او زمونږ سپیشلی چې کوم نیشن دی او خصوصي توګه باندې پښتانه چې کوم دي مونږ وایي مونږ سره سهولیات نشته، مونږ ښځی کې تعلیم نه دی کړی. دا زمونږ ګیله وي ځکه زه څه ښه نشم کولی. نو دغه ګیله حکیم سعید صاحب روکه کړې ده. حکیم سعید صاحب ارلی ایجوکیشن په کور کې کړی و. د دوی مور د دې په کور کې تعلیم کړی و او د هغې نه میټرک نه وروستو بیا انټر کې په کالج ته او بیا انقرا یونیورسټۍ ته تللی و. نو تاسو راته ووایئ چې یو ماشوم په کور کې تعلیم وکړي او هغه بیا دونه په ژوند کې اچیومنټ وکړي لکه چې حکیم سعید صاحب 10 लाख پرسکرپشن لیکلی. پرسکرپشن حکیم سعید صاحب 80,000 پیجز رائٹ اپ کړی دی نونحال بچوں کا اور خواتین کا اور میڈیسنس کا مختلف سیزونو باندې 80,000 پیجز لیکلی دي. حکیم محمد سعید صاحب گورنر سندھ پاتې شوی دی. حکیم محمد سعید صاحب وائس چانسلر همدرد یونیورسٹی پاتې شوی دی. حکیم محمد سعید صاحب ډایرکټر همدرد لیبارټریز پاتې شوی دی. حکیم محمد سعید صاحب وایي چې کله دا روح افزا مونږ جوړه کړله په کور کې به یې جوړوله او مخرڅوله نو ډېره زیاته وتله او ډېر مینجمنټ خلک ناست ډېر زیات مارکیټ یې و. نو امام مې مور ته وی چې روح افزا ډېره زیاته وزنې. مور راته وی چې بچي د دې د آمدن به چې کوم دی د غریبانانو یتیمانانو او د بېڅوکه خلکو دپاره وقف کو چې هغې پې تعلیم او تربیت کوي. تاسو روح افزا باندې وګورئ وقف په بعضو باندې کوي وقف. نو دا انډو شوی دی، دا وقف شوی دی هغه غریبانانو یتیمانانو او د بېڅوکه خلکو دپاره څوک چې تعلیم نشي کولی. نو حکیم محمد سعید صاحب همدرد لیبارټریانې جوړې کړې. حکیم محمد سعید صاحب بورډ اف ډایرکټرز د ډېرو یونیورسټو پاتې شوی دی او ټریجرر دارالعلوم کراچي پاتې شوی دی. هغه ماشوم چې سکول ته نه دی تللی د مور په غېږه کې تعلیم حاصل کړی دی هغه دونه غټ اچیومنټس کړي دي. وجه څه وه؟ د هغه مورې ویژن و او هغې د ماشوم له ګول سیټ کړی و، ویژن یې سیټ کړی و او د هغې په بنیاد باندې حکیم محمد سعید صاحب دونه کنټریبیوشن وکړه. نو اوس خو زمونږ دا ګیله روکه شوه چې ما په
ټاټ باندې سبق ویلی، ما په خپله په ټاټ باندې سبق ویلی دی، تختې باندې به م لیکل کول او په دې املا باندې مې اوس هم 3 نښې پرتې 3 نښې. زما استاد اوس وفاتي سلیم خان صاحب خدای پاک دې وبخي، چوټیانې شوې وې او داسې ګرمیانې وې چې چوټیانې وشو زه منیټر وم په لسم کې. نو هلکانو شور کو خوشحاله وو. نو ویې لکه منیټر څوک دی؟ نو ما ویله چې زه یم. نو وی روزه ټول روزه او غوږونه را باندې ونیول او وی اول منیټر وخمه وروستو به نور وخم. ما ویل چې ما ولې نومونه لیکلي دي؟ وی په نومونو باندې زه نه یم، چپ کړی دي ولې نه وي؟ نو زه یو 3 لختې ووالم، اوس هم زما په ملا باندې چاپونه پراته دي او نور خلک یې رستو وال. نو مونږ د دغه ځای نه راپاڅېدلي خلک یو. نو مونږ نه خو دا اړو ګیله نه ده پکار چې مونږ اچیومنټ نه شو کولی، مونږ دغه شانتې مخکې نه شو تللی چې حکیم محمد سعید صاحب تللی دی. خو حکیم محمد سعید صاحب په خپله سوانح عمره کې یو خبره لیکلې ده کہ زندگی میں کبھی ایسا ہوا نہیں کہ سورج نکل رہا ہو اور میں سو رہا ہوں. په ژوند کې داسې نه دي کړی چې لمر خیږي او زه اوده یم. د اوده ګجر د میخې کټېزېږي، ته د ویښ ګجر نه واله نصیحت. مونږ چې خوبونه کوو وی طالبه خورې به ملا شي چې په کتاب پروت یادوي شینکي خالونه. نو مونږ خو په کتاب پروت هم بل څه یادو او یا خوب کوو. نو په دې باندې خو اچیومنټ نه راځي، اچیومنټس به په ګول سیټنګس باندې راځي او د هغې مطابق به خپل ژوند تېروو. نو هله به یو مقام ته رسو او که داسې نه وي نو ای خیال است و مخال است. دا هسې بیا د شیخ چیلي قصې به جوړې شي او مونږ به همدقه شانتې دا قوم به رستو وي. د دنیا قومونه ستوري د اسمان شو، مونږ لا هغسې د ځمکې قابل نه یو. رښتیا راته ووایې په قشرو کې زمونږ د چا سره جګړی؟ د تره ماما کاکا سره وي که نه؟ مونږ د یو بل د خپو د راښکولو نه اوزګار شوي نه یو. نو مونږ به څنګه د اسمان ستوري شو څنګه چې نور قومونه لاړل؟ ایلان ماسک کې خو د بهر ځي بره کورونه جوړوي او زمونږ د دلته کورونه روان وي. د هغې ریزنز دا دی چې زمونږ په ژوند کې یو مقصد پکار دی او د هغه مقصد لاندې ګول سیټنګس پکار دی او په هغې باندې ژوند تیرول پکار دی. نو انشاءالله العظیم دا داسې قوم دی چې بیا په مخ د ځمکه د دې نه به سکسسفل قوم نه وي، خو بشرط دی که دا سیس پکې راغی. د خدای دپاره پښتنو سانونه وپېژنئ، ستاسو دپاره خو به ځان له پیغمبر نه راځي.